شوماش پر طبیعي ښکلا مړه سیمه دا د نورګل ولسوالۍ اړوند مزار درې اریت او سهیل تنګي په څیر ښکلې او زړه راښکونکې سیمه ده چې د هسکو غرونو په منځ کې د دنګ غره په څوکه جوړې مینې د شوماش مرکزي کلي په نوم یادیږي. هستوګنې په شیان دي. دا کلی د تیرې یوې اونۍ راهیسې د زلزلو سختو ټکانونو دومره ځپلی چې د انسانانو لپاره پکې د ژوند کولو څه پاتې نه دي. کورونه، لارې، ویالې، هر څه یې په بشپړه توګه له منځه تللي. موږ چې شوماش درې ته په لاره را روان یو، هر ځای چې په دې سړک کې ګورو غرونه راښویدلي دي، لوی لوی تړنګونه د دې لارې معنی شوي دي. د خلکو تګ راتګ دومره ستونزمن شوی دی چې تاسو یې ګورئ ډېر زیات په ستونزو او مشکلاتو کې تګ راتګ کوي. په دې مرګونې او خطرناکه سړک باندې کلیوال د زړه له ډاره تګ راتګ کوي. موږ د امارت اسلامي نه ډېره مننه کوو، د مشرتابه نه، ټولو وزراو نه، ان تر پایداراو پورې چې موږ سره په دې زلزله ځپلو مړو او زخمیانو رایستلو کې موږ سره ډېره همکاري وکړه. د دغه شپېته کلن سپینګیري نه یوازې د کور دیوالونه پریوتي، بلکې د کورنۍ 10 تنه غړي هم د همدې دیوالونو لاندې خاورو ته وسپارل شول. دا ړنګ شوی کور ورته هره شیبه د زړه ټپونه تازه کوي او دی لکه د یو ژوبل شوي ونې په څیر د دردونو په منځ کې یوازې د یادونو پیره کوي. د درد زړه انسان کلک شی دی، هسې زړه چوي نه، خو زړه درد به نه کوي اولاد چې دوه بجې پورې شي چې هغه دغه نه کېږي. محبوب دی، یو قاري و، بیني قرآن حافظ و، چې قسمت مې پکې نه و. زوی دی؟ زوی مې و. واده مې ورته کړی و؟ واده مې ورته کړی و، یو لور یې لا شوی وه، میراث لاړ د دنیا نه. په دغه دیواله کې یوازې همدغه المارۍ روغه ولاړه ده چې وګورو ته زیات د کور سامانونه پکې هم شته دي. دلته قرآن شریفونه هم پراته دي. دغه قرآن شریفونه ویونکي اوس د دغې زلزلې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی او اوس نشته، یوازې قرآن شریفونه تشو دیوالونو ته پاتې دي. دغه ځوان د زلزلې د نوي ټکانونو له ویرې د خپلې ړنګې شوې مینې له کنډوالو یوازې روغ پاتې لرګي ټولوي. 6 شهیدان هغه غاړه کور کې شو او 12 شهیدان دې کورونو کې شو او بیا چې د منځ څخه هغه زلزله نه ودرېدله او سار مرحله کې چې پام موږ کورونه ټول ولیدلو او بیا موږ پکې یو څو نفر جوړو او هغې نه بعد بیا موږ زخمیان ویوړل، تیرو ته مې انتقال کړه، هغې کته ویوړل او دا شهیدان چې کوم یو دا من خاورو ته وسپارل. متقي د شوماش اړوند د جبګۍ اوسیدونکی دی. د او د کورنۍ د مرګونې زلزلې څخه د خوړ غاړې ته کډه شوي. ټول خوړونو ته او ټول ډاګونو ته او دغه ساحو ته چې دی دغه خلک وتلي دي. په کوم وخت سره چې دی جازونو چې کومه مرسته چې دی ځای چې دی کړې ده، نوره چې دی هغې نه وروسته چې دی هېڅ مرسته چاته نه رسېدلې. د شوماش د زلزله ځپلو لپاره جوړ شوي کیمپ مشر شمس الرحمن سیلاب وایي دوی یو شمېر زیانمنو کورنیو ترمنځ مرستې ویشلي او هغه کورنۍ چې نه یې دي ترلاسه کړي هغوی ته به هم اړین توکي او مرسته ورسوي. موږ د دیو نه د پام هم نه دي غورځولي. اوس هم 4 ټرکه دی بر دی کیمپ ته قبا کیمپ ته هغه ته موږ د قبا کیمپ ټاکلی دی، هغه ته د قبا په کیمپ باندې ورکوو. د ارې ته موږ دا دغه ټاکلی دی، دا د هندو کمر ټاکلی دی او ښکته خلکو ته مسعودو ته کوز په مسعودو کې ځان مرکز جوړ کړی دی او په سهیل تنګي کې ځان له عمومي مرکز دی. شوماش په دره کې د تیرو زلزلو له امله 250 کسان شهیدان، نږدې 1000 کسه ټپیان او 1500 کورونه هم ویجاړ شوي دي.